سلامونه نیکی هیلې کوم چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د غنټې نشان هم ضرور کړئ. په 2019 t10بولی کې کوم افغان لوبغاړی وپیرل شول؟ په 2019 لوبو کې حضرت الله عزازی د مراټا ربینز لوبډلې لخوا وپیرل شو چې د مراټا ربینز لوبډلې په نفع باندې به په 2019 لوبو کې لوبه وکړي. همداراز د افغانستان مخکښ بیټسمن نجیب الله زدران هم د مراټا ربینز لوبډلې لخوا وپیرل شو چې نجیب الله زدران د مراټا ربینز لوبډلې لپاره تیر کال ډېر ښه ځلېدلی و او سږ کال هم له ځان سره وساتو چې نجیب زدران به د مراټا ربینز لوبډلې په نفع باندې په 2019 کال کې لوبه وکړي. همداراز محمد شهزاد محمدي او ظاهرخان چینامي دواړه د ګلیډیټرز لوبډلې سره یو ځای شول چې دوی دواړه به د ګلیډیټرز لوبډلې په نفع باندې لوبه ترسره کړي. همداراز د افغانستان مخکښ بولر تیز بولر شاپور زدران هم د ټوسکرز لوبډلې سره یو ځای شو چې دی به د ټوسکرز لوبډلې په نفع باندې لوبه وکړي. تیر کال شاپور زدران له پښتون لوبډلې سره پاتې شوی و. همداراز د افغانستان بل مخکښ لوبغاړی کریم جنت چې اوس مهال په کابل کې په شپږیزه لیګ کې مصروفه ده، ډېر ښه ځلېدلی دی. کریم جنت بیا د واريرز لوبډلې لخوا وپیرل شو چې د واريرز لوبډلې په ګټه باندې به په 2019 t10 لوبو کې لوبه ترسره کړي. دا راز قیس احمد د افغانستان تنکی ځوان تکړه بولر قیس احمد بیا د بنګال ټایګرز لوبډلې لخوا وپیرل شو چې په 2019 t10 لوبو کې به د بنګال ټایګرز لوبډلې په نفع لوبه وکړي. همداراز د افغانستان د مخکښو څېرو راشد خان ارمان مجیب زدران شفیق الله شفیق او داسې نورو لوبغاړو په اړه معلومات نشته چې هغوی پیرل شوي او که نه. نن شپه بیا هم بولۍ پیلېږي، تمه ده چې افغان لوبغاړي نور هم وپیرل شي. دا و زموږ د